مینه او درنښت سلامونه ګرانه اوریدونکو ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي د مور او پلار طلاق زه یې معتاد کړمه زما د مور هوسبازي زموږ ژوند یې دوزخ جوړ کړل زه زهرا یمه زه یوازینی اولاد د مور او پلار ومه زه لا د 15 کالو ومه چې پلار مې په یو شرکت کې کار کول پلار مې هماغه وخت کې بل ښار ته تبدیل شو پلار مې هغه نوي ښار کې یو کور یې هم په کرایه ونیو زموږ اپارتمان په 3 منزل کې و پلار مې ډېر وخت د شپې لخوا کار کول کله چې پلار مې کور ته راتلل ټوله ورځ زما د مور سره جنګ یې کول زما مور ته به ویل چې ولې 2 منزل همسایه خواته ډېر ګورې مور به مې قسمونه کوو چې زه هوسبازه ښځه نه یمه کرار زما د پلار او مور د خولې جنګ وهلو ډبولو ته تبدیل شو مور مې ډېر ژړل چې زه بې ګناه یمه پلار به مې ویل چې زه ښکلی نه یمه ته د همسایه سړي ته ګورې زه بیخي ستومانه شوې ومه زما خپل پلار څخه کرکه راغلی و ځکه زما مور یې ډېر وهل پلار مې مجبور شو چې بل ځای کور ونیسي پلار مې نوی کور یې ونیو کډه شو هلته زما د مور پلار جنګ خلاص نه شو بلکې زیاده شوه خبره طلاق ته ورسېده مور و پلار مې طلاق واخیسته یو د بل څخه مور مې خپل مور کره لاړه پلار مې ماته اجازه راکوه چې خپل مور وګورمه مور مې 4 میاشتې وروسته د طلاق څخه تصمیم ونیو چې 2م واده وکړي ما تل خپل پلار ملامت ګڼل ځکه ما خپل مور ته د 2م واده حق ورکړه مور مې واده وکړه او راته یې وویل نورجانې ما خپل خاوند سره ستا په هکله خبره وکړه مګر خاوند مې ونه منل چې زه تا د خپل کور کې وګورمه هر کله چې زه دې لیدلمه ته د خپل نیا کره راشه زه هم راځمه دواړه ګورو ما ویل سمه ده ما چې هر کله غوښتل مور مې وګورمه خپل نیا کره تلمه مور مې هم نیا کره مې راتله دواړه به دیدنونه مو کوو څو ځلې نیا کره مې لاړمه بیا مې فکر وکړه چې شاید زما د مور خاوند نه غواړي چې زه ورسره وګورمه بدې راځي نور بیخي لاړمه نه یو ورځ پلار مې راغی ما ته یې ویل لورې راځه تا چیرې بیایمه لاړمه پلار سره زه یې یو ښکلی کور دروازې شاته بوتلمه ما ویل پلاره دغه د چا کور ده د چا کره راغلي یو پلار مې دروازه یې ټک ټک راته یې وویل صبر وکړه اوس وینې چې د چا کور ده کله چې دروازه یې خلاصه کړه مور مې زما په لیدلو حق حیران شو او پلار مې زه یې دننه بوتلمه راته یې وویل وګوره لورې چې د مور خاوند دې څوک ده هو زما د مور خاوند هماغه زموږ همسایه و چې پلار مې تل د هغې لعنتي پر سر جنګ کول او مور مې یوه هوسبازه ښځه وه چې خپل د هوس لپاره زما او زما د پلار ژوند یې خراب کړل راغلو کور ته وروسته له هغه ورځ څخه پلار مې راته ډېر ګران شو او خپل پلار مې حق په جانب وګڼل پس له هغې ورځ څخه ما خپله وغوښته چې خپل پلار ته واده وکړمه زموږ یو کورنۍ جنۍ وه زما ملګرې هم وه هغه مې خپل پلار ته خواستګاري کړه جنۍ زما پلار ته نامزاد کړل واده یې وکړ هغه جنۍ چې زما ملګرې وه زما میره هم شوه په اول کې ډېر ښه وه راسره وروسته راسره بده شوه
زما پلار ته ویله چې لور دې ولېږه خپل مور کره. پلار مې زه یې خپل مور کره ولېږلمه. زما نیا ډېر کورکوري ښځه وه، ډېرې خبرې کولې. څو وخته نیا کره مې ومه، د نیا ډېرې خبرې زه یې ستومانه کړمه. همدې وخت کې زه یو هلک سره په فیسبوک کې اشنا شوم. هغه هلک داسې ځان یې ښوده چې زما مین ده، ما سره مینه لري. هغه هلک حمید نومېده. د ژوند ټولې کیسې مې ورته وکړه. حمید راته وویل زموږ کره څوک نشته، راځه. زه چې خپل د نیا له ډېرو خبرو ستړی شوی ومه، ویل مې ښه درځمه. د نیا کور څخه مې وتښتېدمه، لاړم حمید دوی کره. حمید ویل پلار و مور مې تللي د 2 میاشتو لپاره. کله چې راغلل زه او ته نکاح او واده کوو. ما هم د حمید فریب وخوړل. حمید سره همبستره شومه. 2 میاشتې تېرې سوې. د حمید مور و پلار رانغلل. ما چې ویل ولې نه راځي مور و پلار دې؟ هغه ویل 1 هفته وروسته راځي. 6 میاشتې ووتل. یو ورځ حمید راته ویل راځه پوډر وباسه. ما ویل نه یې باسم. را باندې زور وکړه. پوډر مې وڅکه. اول ځلې مې و چې پوډر مې وڅکه. 1 هفته ګنګ شومه. په خپل ځان نه وم خبر. په دې وخت کې حمید خپل 2 ملګري راوستي وو. پیسې یې ورنه اخیستې وو. هغه ملګري پر ما تجاوز کړی وو. کله چې زه ښه شومه، د سرګنګسي مې ښه شوه، ومې لیدې چې 2 نور هلکان هم حمید سره کوټې کې دي. یو هلک ویل شکر چې په حال شوې، او زه یې ښکل کړمه. زه حیرانه شومه. ما نه غوښته چې ښکل مې کړي، چې له ځان څخه دفاع مې وکړه. ګورم چې ډېر ضعیفه شوی یمه، رېږدمه. ما ویل وږې شوی یمه. ډوډۍ راته راوړه. ډوډۍ مې وخوړه، لږه ښه شومه. حمید ته مې ویل داسې کار دې ولې وکړ؟ حمید راته وویل تا خپله پوډر ویستلی و. ما ویل پوډر ما ویستلی و، دغه هلک چا راوستی ده اوس؟ حمید راته ویل ته خو زما ښځه نه یې، ته یوه فاحشه یې. که فاحشه نه وای د خپل کور څخه نه تښتېدلې. ما ویل راځه چې زه هم خپل قسط واخلمه. حمید سره مې ټوکې شروع کړل. د حمید ملګرو سره مې هم څو ورځې ټوکې کول. حمید سره څو ورځې مې تېر کړل. یوه ورځ چې حمید ویده و، چاقو سره مې د حمید پر غاړه ووهه. حمید مې له دنیا څخه رخصت کړل. دومره مې په چاقو ووهه چې حمید تکه تکه شو، او زه خپله ونه تښتېدلمه. ما ویل پرېږده چې عمر مې زندان شاته تېر سي. قاتله شومه، پوډري شومه، زناکاره شومه. لعنت دې وي پر داسې هوسبازه ښځه. زما مور زموږ ژوند یې خراب کړ. دا و زما د کیسې پایله. ګرانو ملګرو او اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.